حیا د انسان د زندګۍ یو رکاوټ دی. حیا د انسان د زندګۍ یو راګرځونکی عمل دی. حیا د انسان د زندګۍ د حیوان د زندګۍ سره د فرق کولو یو ذریعه ده. چې د انسان په زندگی کې حیا رااله د هغه زندگی به بیا د حیوان د زندگی سره ډېر فرق. نن که د انسان او د حیوان، نن که د انسان او د سپي په مابین کې په زندگی کې فرق دی، د هغې بنیاد صرف حیاداري ده. چې د انسان په زندگی کې به حیايي، هغې به د خپلې زنانې قدر او عزت ورمعلومیږي، هغې ته به د خپلې خور او د مور امتیاز ورکول کیږي، هغې ته به د حلال او د حرام امتیاز ورکول کیږي. لیکن د حیوانو سره د دې شانو د امتیاز څه تمیز او څه فرق نه وي. نو دغه شی د حیوان او د انسان په مابین کې امتیاز او فرق دی. او ما درته ویل حیا د انسان د زندګۍ د ټولو ګناهونو سره یو خاص بیرک دی چې سړی لګوي. تاسو اورېدلي چې کله موټر او سوارلي د لوړې څخه پر کښته را روانه وي او هغوی په خپل منزل ته دا غواړي چې زه په اوسا باندې خپل منزل ته ورسېږم، نو د هغې د هغه موټر چلوونکي سره یو خاص بریک ورسره وي. پر هر ځای باندې هغه راګرځي په سوکه شکل باندې د لوړې سره شوه کېږي. او چې کله د هغې بریک پر ځای باندې پاته وي، نو بیا دی په ډېره هوسایي، په ډېره کامیابه طریقه او ډېر د حفاظت په شکل باندې خپل منزل ته ځان راورسوي. لیکن که چیرې د هغې موټر هغې بریک پر هغه ځای باندې پیل سي او هغه کار پرېږدي او هغې موټر د هغې موټر چلوونکي د اختیاره څه ووځي، بیا خو دروند موټر د لوړ طرفه را روان دی او لاندې مځکه ورته کښته ده او موټر د چلوونکي په اختیار کې نه دی، بیا موټر منزل ته ځان نسي رسولی. موټر چې په کومه کنده کې ولوېدی، په کوم کډي کې ولوېدی، په کومه درې سره شوه سو او کومه دره کې ولوېدی، بیا د موټر هغه د تباهۍ ځای بلل کېږي. دغه رقم د انسان د زندګۍ بیرک حیا ده چې په کوم ځای کې انسان باندې حیايي، هغې د هر ځای باندې چې پر ګناه باندې راس د هغې ګناه څخه مخ راګرځولی سي، د هغې ګناه څخه د خپل ځان حفاظت کولی سي او د هغې ګناه څخه خپل ځان ساتلی سي او د هغې ګناه څخه خپل ځان راګرځولی سي. لیکن خدا نخواسته که د انسان په زندګۍ کې د حیا بیرک ختم سو، بیا خو د انسان زندگی پر یو ځای باندې په کنټرول کې نه ده، د انسان زندگی پر یو ځای باندې په حفاظت کې نه ده او بیا د انسان د زندګۍ د حفاظت څه ذمہواري نشته. بیا چې د انسان زندگی په کومه کنده کې تباه سو، په هغه کنده کې تباه کېږي. نو ځکه پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي الحیاء شعبة من الایمان، حیا د ایمان یو شعبه ده. نن تاسو کله د مغرب کم قومونه دي چې تاسو هغوی وګورئ، هغې د خپله لاسه څه د حیا جله ورکړی دی. د هغې زندګي چې وګورئ، د هغې د زندګۍ څخه د اسلامیاتو کم ترتیبات چې دي دا اکثره لرې وتی. د هغې په زندګي کې د مسلمانۍ صفات بیا ډېر په کمزوري کې راغلي دي، حالانکه یې به مسلمانان قومونه، لیکن چې د کومو قومو په لاس کې د حیا جلو پاته دی، په هغې کې زندگی کې اسلامی اقدار پاته دي، په هغه زندگی کې د مور و پلار قدر پاته دی، په هغه زندگی کې د زوی او د لور د تربیت اشکال پاته دي، په هغه زندگی کې د حیا او د عزت او د ناموس او د حفاظت طریقې پاته دي. چې په کومو قومونو کې حیا پاته ده، په هغې قومونو کې د مور او د پلار قدر او عزت پاته دی. او د مور او د پلار قدر او عزت دا د اسلام په اصولو کې بنیادی اصول دی. لکه الله تعالی قرآن کریم کې اولاد ته دا وایي وقل رب ارحمهما کما ربیاني صغیرا. د مور و پلار متعلق به عقیده ده چې د ماشوموالي په وخت کې مور و پلار زه نازولی یم، د بوډاوالي په وخت کې به زما طریقه ده چې زه به مور و پلار نازوم. چې کله ستا د ضعف زمانه و ته ماشوم وې، نو بیا مور و پلار په څومره نازو باندې بچی را لوی وي، او مور و پلار د بچی د حفاظت او د بچی د ښه تربیت او د بچی د خوراک او د بچی د لباس او د بچی د ښه پرورش خیال په کم شکل باندې ساتي. مور و پلار بدن سوځي، بدن ویلوي، ټول ورځ په مزدوري کې تیروي او ټول ورځ په ستړیا کې تیروي، چې در څو پورې بچی مړ کړی نه وي در هغې وخته پورې خپله ګوله یې در ستونې نه تېرېږي، چې در څو پورې بچی آرام کړی نه وي در هغې وخته پورې مور و پلار ته آرام نه ورسي. لیکن د اسلام اصول دا دی چې کله مور و پلار بوډا سلو، د هغې مزاج د ماشوم او د کشنیس، د هغې په زندګي کې ضعف راسي، کمزوري راسي،
تاسو لیدلی بوډا چې ډېر بوډاوالي ته ورسېږي برای دا مزاج د کشني سي پر هره خبره باندې او پر هر شی باندې پر هره مسله باندې کله د خوا بدیږي کله دی بس پر هغې پریشانه کېږي نو په دې وخت کې بیا بچی په حالت د ځوانۍ کې دی او په حالت د قوت کې دی نو د اسلام اصول دا دی چې بیا به بچی په دې وخت کې د مور پلار د ناز داسې خیال ساتي لکه مور پلار چې د ده د ماشوموالي په وخت کې د کم خیال ساتلی دی خو زه دا وایم چې الحمدلله چې د کومو قومونو په لاس کې خپله حیا ده خپل اسلامي اقدار دي هغې اوس هم د مور پلار ډېر قدر کوي الحمدلله زموږ په دې کورو کې چې کم کور کې دینداري تاسو لیدلی بوډۍ مور په کور کې بوډا پلار په کور کې بچان که وچه خوري که نوده خوري او بچانو ته که ښه ګوله رسېږي که کمزورې ګوله رسېږي د دې کوشش دا وي چې د مور پلار کټو د مور پلار شوروا او قضا نه کړي نو دا هغه اسلامي اقدار دي دا الله تعالی هغې قومونو ته ورکوي چې د کومو قومو په لاس کې د حیا جلو پاته او چې د کومو قومو په لاس کې د خانداني نظام یو طریقه او ترتیب پاته لیکن چې د کومو قومو د لاسه څخه د حیا جلو وواته د خاونده څخه زنانه در کنټرول ووتله او د پلاره څخه لور زوی در کنټرول وواته بیا خو په هغه معاشرې له چې تاسو ورسئ هلته خانداني نظام ختم دی هلته بیا خاوند و زنانه په 3 میاشتې نه سره ویني هلته زوی چې کله خپل سر ته بلوغ ته ورسېدی هغې د خپل سر دی هغه نه بیا پلار پیژنې نه بیا مور پیژني هلته چې کله لور خپل حد د بلوغ ته ورسېدله هغې د خپلو دوستانو په تلاش کې ده هغې بیا د پلار او د مور خبرې څه پابنده نه بولي او که پر هغې باندې پلار او مور څه خبره راوګرځئ د هغې په مخ کې د استیح د وخت حکومت درېږي او د دې په مقابل کې مور پلار ته سزا ورکړي چې د کومو قومونو حیا د لاسه ورکړله هغه قومونو خپله زندګي د تباهۍ سره د لاسه پیش کړه په هغې قومونو کې چې مور و پلار بوډاګان سي تاسو به لیدلي نه دا په مسلمانانو ملکو کې چې کله دی د بوډاوالي حال ته ورسېږي دی د رحم او د شفقت حال ته ورسېږي چې اوس به اولاد پر دې مور پلار باندې رحم او شفقت کوي نو د رحم او د شفقت بجای هلته دی دا بولي چې یاره زما پلار په دې حال کې اوس ټوخېږي زما مور په دې حال کې ټوخېږي اوس د کور انسانان د دې څه مرض اخلي بیا د دوی دپاره د حکومت په سرپرستي کې یو قسم کپسونه او حالونه جوړ سوي دي بیا د مور و پلار بیایي چې دا اوس د نور انسانانو سره د استوګنې قابل نه دی بیا یې په هغه کپسو کې اچي په هغه کپسو کې هغه ټوله زندګي په ژړا باندې تېروي هغې ټوله زندګي د اولاد او د لمسیانو او د بچانو په یاد کې تېروي په دې کې چې هغه دینداره اولاد یا دینداره زوی هغه نو د اختر په ورځ باندې یو جوړه کالي ورخیستي ورشي د مور پلار ملاقات ته ورسي بس بیا چې کله مور پلار وفات سي دی د هغې په جنازه کې شرکت نه کوي بیا چې کله مور پلار وفات سي دی د هغې په دفن او په قبر کې حصه نه اخلي چې کله هغه کپس والا ذمهواره د هغې ملازم حال ورله راواستئ چې ستا پلار وفات شوی دی په دې قفس کې دی ورته ته کفن و دفن وکړه ما له بیل راواسته و زه دې وخت په یو ضروري مجلس کې یم زما یو ضروري میټینګ روان دی زه په دې ضروري میټینګ کې روان یم نو په دې وجه ته بس در خاور لاندې که خالي څومره خرچه یې اوس هغه بیل ما راواست ما درته ویل چې کومو قومونو حیا د لاسه ورکړله هغې اسلامي اقدار د لاسه ورکړلو هغې اسلامي زندگی د لاسه ورکړله هغې هغه د کورني نظام چې کومه اسلامي زندگی و هغه یې ختمه کړله د هغې زندگی کې اوس د تباهۍ سبا د بد اخلاقۍ سه د هغې په زندگی کې د بې سکونۍ او د بې اطمینانۍ سه بغیر بل یو څه نه دي ورپاتې نو ځکه پیغمبر علیه الصلاة والسلام حدیث مبارک دا دی چې الحیاء شعبة من الایمان حیا د ایمان په شعبو کې ډېره لو شعبه ده چې په قومونو کې به حیا فاتئ نارینه به حیادارئ زنانه به حیادارئ په مشر کې به حیایي او په کشر کې به حیایي او د معاشرې هر فرد به حیادارئ بیا د معاشرې په هغه انسانانو کې په کامله طریقه سره ایمان وجود لري حیا څه ته وایي د حیا معنا څه ده حیا دې ته ویل کېږي چې د انسان په مزاج کې یو صفت دی چې د هغې په خاطر باندې چې نامناسبه کار مخته راسي د هغه نامناسبه کار د کولو سبب دغه صفت د طریقاوټ او معنی جوړېږي
د انسان په مزاج کې الله تعالی یو داسې خصلت یو داسې خوی پیدا کړي چې کله د ده مخ ته یو نامناسب عمل راس د نفس دا غواړي چې زه دا وکم د زړه دا غواړي چې زه دا وکم د شوق و شهوت دا غواړي چې زه دا وکم لیکن هغه صفت د مخ ته مانی وي هغه صفت د مخ ته رکاوټي هغه صفت دی و د عمل کولو ته نور پرېږدي دغه صفت په انسان کې دې ته حیا ویل کېږي او دا هغه بهترین صفت دی چې د انسان په زندگی کې راسي انسان د دې په خاطر د ډېرو لویو ګناهونو څخه ځان محفوظه کولی شي دا هغه صفت دی چې د انسان په زندگی کې راسي انسان د دې په خاطر د ډېرو غټو بې حیاییو څخه ځان خلاصولی شي او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا د ایمان په شعبو کې اهمه شعبه بللې ده او ما درته ویل 1400 کاله مخکې پیغمبر علیه السلام د دې امت په هکله دا پیشنګویي کړې ده که په کم قوم کې حیا پاته وله د هغې قوم ټوله زندگی به د فلاح او د کامیابۍ زندگی روانه وي او په کم قوم کې که حیا ولاړه او د حیا زیور ختم سو بیا به هغه قوم ته د تباهۍ او د بربادۍ څه سوا بل څه په لاس نه ورسي هسې خو حیا د انسان صفت دی په انسان کې بیا د ټولو څه زیات د زنانې صفت دی ځکه د حیا هغه د ختمېدلو ابتدا چې کول کېږي هغوی د زنانې سره شروع کېږي لیکن لکه څنګه چې زنانه د حیادارۍ په صفت باندې مکلفه ده چې په خپله زندگی کې به د حیا خیال ساتي دغه رقم نارینه تم دا حکم دی چې نارینه به هم د حیا خیال ساتي دی امت کې حضرت عثمان رضی الله عنه تیر سو داغي بالکل لقب دا او چې کامل الحیاء والایمان چې پای کې حیا په ډیره کامله طریقه وا ځکه پای کې ایمان هم په ډیره کامله طریقه باندې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په حجره مبارکه کې ناست دی او د ګرمۍ زمانہ ده او په ګرمۍ په زمانہ کې عام طور د ډیر لباس سره سړی تنګیږي نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام لنګ مبارک در دې زنګنو پورې راټول دی او دا زنګون په عورت کې داخل دی او چې د چا زنګون خلاص سلو او دې زنګون ته سړی ګوري دې کتونکي باندې هم د الله تعالی لعنت راځي دې زنګانو ښکاره کوونکي باندې هم د الله لعنت راځي هغه که په حالت د بازی کې که په حالت د فوټبال کې او که په حالت د کور کې که په بل زندگی کې زنګون در نامو پورې دا د نارینه عورت بلل کېږي د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام لنګ مبارک دومره راټول دی چې زنګون خو کې پټ دی لیکن د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ټونډۍ مبارک ښکاره دي او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام تکیه ولې ده او عام طور داسې د آزاد طبیعت په شکل باندې ناست دی لکه سړی چې په خپل کور کې د خپلو بچانو سره عام طور آزاد ناست دی نو دې وخت کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د حجرې دروازه وټکېدله او یو څوک اجازت غواړي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خادم ته وایي څوک دی هغه ورته حضرت ابوبکر اجازت غواړي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته راپرېږدي حضرت ابوبکر رضی الله عنه چې راغلی سلام یې وکړی د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د سلام و کلام څخه وروسته د پیغمبر علیه السلام مجلس کې ناست دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په دې خپله ناسته او په دې خپل هیئت او شکل کې یوه ذره بدلون نه راوستی په هغه شکل ناست د دې څخه وروسته دویم نمبر باندې بیا دروازه وټکېدله څوک اجازت غواړي چې معلومات اوسو څوک دی حضرت عمر رضی الله عنه دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغه ته هم د راتللو اجازت ورکړی چې کله هغه حجرې ته راننوتی پیغمبر علیه السلام چې په کوم هیئت ناست دی په هغه شکل ناست دی سلام وسو کلام وسو مجلس روان دی دریم نمبر چې دروازه وټکېدله څوک اجازت غواړي حضرت عثمان رضی الله عنه پیغمبر علیه السلام څخه یار ودرېږي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام راپورته خپل لنګ یې کښته کړی ټونډۍ مبارک یې پټې کړې او ډېر په احتیاط باندې کښېناستی باره ورته یې اوس اجازت وله ورکړي حضرت عثمان رضی الله عنه راغلی حضرت عایشه مبارکه دا ټول منظر ویني چې د حضرت ابوبکر پر راتللو باندې پیغمبر علیه السلام په خپل ناسته کې بدلون نه راوستی د حضرت عمر رضی الله عنه پر راتللو باندې پیغمبر علیه السلام په خپله ناسته کې بدلون نه راوستی لیکن چې کله حضرت عثمان رضی الله عنه راتلی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغې په خپله ناسته کې بدلون راوستی د هغې څه وروسته اجازه ورکړله حضرت عایشه مبارکه د پیغمبر علیه السلام څخه د دې مجلس د ختمېدو څه وروسته پوښتنه کوي ورته د الله رسوله د ابوبکر په باره کې دې څه فکر
د عمر په باره کې د څه تغییر په ناسته کې نه راوستی د عثمان په باره کې ولي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته عایشې عثمان ته الله د حیا صفت ورکړی دی چې د هغې د حیا په خاطر د هغې څه فرشتي لا حیا کوي نو چې کله راسې زه په دا شکل باندې ناست یم په هغې کې دومره زیاته حیا ده چې زما د دې ناستې په شکل باندې هغې ته تکلیف ورکول کېږي نو په دې وجه باندې ما خپله زندګي په احتیاط کې خپله ناسته په احتیاط کې کله د هغې څه وروسته مې راپرېښ نو زه دا وایم چې حیا صرف د نارینهو د زنانو صفت نه دی د حیا حکم لکه څنګه چې الله تعالی د طرفه نارینه زنانو ته کول کیږي د غرکم نارینه به هم کامل الحیاي او په نارینه کې به هم د حیادارۍ زندگی تیری شي زنانه خو بالکل د حیا یو فکر د الله تعالی د حیا د لپاره پیدا کړی ده زما عقیده دا ده چې په کومه زنانه کې حیا نه هغه زنانه د زنانې ویلو مستحقه نه ده هغه زنانه یو حیوانه ده هغه زنانه یو حماره ده هغه زنانه یو بد اخلاقه ده چې د کومې مځکې پر مخ باندې ګرځي هغې مځکې پر مخ باندې ګرځي هغه زنانې ته د زنانې نوم ورکول دا د زنانې د نامه د سپکوالي یو ذریعه ده او زنانې دپاره حیا خپل زیور و زینت دی دنیا کې الله تعالی خوبصورتي او ښایست هغه زنانه ته ورکړی دی چې هغې ته الله تعالی د حیا زیور ورکړی هغې بیا خوبصورته زنانه ده هغې بیا ښایسته زنانه ده هغې هغه زنانه ده چې د هغې زه خپل رب هم راضي دی او هغې ته الله تعالی ډېر کامله طریقه باندې زندګي ورکړې ده چې کومه زنانه ته الله د حیا زیور ورکړی د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام زمانه ده یو زنانې خپل بچي د پیغمبر علیه السلام سره په جهاد کې واستول په غزوه کې واستول د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره چې کله هغه بچي ولاړل غالبا که زه دا وایم چې غزوه احد والا چې د مدینې منورې سره ډېره نږدې اوسوله چې کله غزوه پای ته رسیږي نو هغه زنانې ته دا حال راورسېدی چې ستا بچی په دې غزوه کې شهید او تاسو او لیدلی یا نه لیدلی چې کله پر زنانه باندې د ځوان زوی د مرګ اواز ومرشلی نو بیا مور په ډیر بد حالت کې د هغه زوی په حقله بیا د مور څخه هر څه د اختیاره سوتلي هغه زنانې چې کله دا واورېدی چې په غزوه کې زما بچی شهید نو هغه زنانې د ځانه سره فکر وکړي چې اوس به څه کوم د ټولو دپاره د امن او د سکون کور او محل د محمد رسول الله کور دوی به دستي د رسول الله کور ته ځان رارسوی نو هغه زنانې خپل چادر او خپل پړونه پر ځان باندې راوپیچې را روانه سوه د پیغمبر علیه السلام کور چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به ما ته څه تلقین کوي پیغمبر علیه السلام به ما ته کوم وصیت کوي او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به ما ته د برداشت او د صبر کومه وینا کوي چې کله را روانه ده په لاره کې چې د پیغمبر علیه السلام کور ته را رسیږي نو هغه په دومره احتیاط کې ده چې هغه خپل چادر هغه خپل پړونه هغه خپله پرده مکمله پر ځان پیچلې ده او صرف دا یوه سترګه ښکاره ده او په دې سترګه باندې لار وړي او د پیغمبر علیه السلام د کوره ځان رارسي یو بله زنانه هغوی په لاره کې چې ورباندې بیخیږي د دې ودې چادر ته ګوري د دې ودې فرده ته ګوري د دې حفاظت ته ګوري هغه ډېره ورته حیرانه ده چې مور خو د بچي د شهادت د اورېدلو په خاطر باندې ډېره بې اختیاره وي بیا د هغې سره نه د فردي خیال ورسره وي نه د حفاظت خیال ورسره وي نه د ویښتانو پټولو خیال ورسره وي نه د پښو د شي په پښو کولو خیال ورسره وي بیا هغه لڅې پښې سرتور سر راځغلي نو هغه مور هغه بله زنانه دې زنانې ته وایي ورته زنانې څومره آفرین چې د زوی د شهادت د اورېدلو سره سره دې د پردې څومره خیال ساتلی دی هغه زنانه عجیبه جمله ورته وایي ورته وایي زنانې ان ارز ابني فلم ارز حیائي ورته وایي زنانې بچی که مې د لاسه ورکړی دی حیا خو مې د لاسه نه ده ورکړی زما د لاسه څخه رخصت سوی دی زما د زندګۍ څخه جلا سوی دی هغه زما بچی جلا سوی دی حیا خو زما خپل اختیاري عمل دی حیا خو ما د زندګۍ څخه نه ده رخصت کړی نه حیا زما د زندګۍ څخه جلا سوی ده زه دا درته وایم چې د نارینهو صفت د زنانو صفت د اسلامي معاشرې د کامیابۍ صفت هغه په معاشره کې د حیا حفاظت کول چې کله په معاشره کې د حیا حفاظت بیا خو معاشره ډېره کامیابه معاشره وي
او چې کله په معاشره کې د معاشري انسانانو د حیا صفت الله سور کې مادرتل هغه معاشره بیا د تباهی څخه بغیر، هغه معاشره د هلاکت څخه بغیر، هغه معاشره د خرابۍ او بربادۍ څخه بغیر بل څه نه پاتې شي. تاسو ګورئ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام زنانو ته د حیا څومره تلقین ورکوي. د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په زمانه کې یو څه زمانه کې به زنانې راتلې مسجد نبوي ته، حالانکه د جماعت لمونځ او د جماعت لمونځ د جلال مانځه سره ډېر لوی فضیلت لري. بعضې روایت یو په 25 راغلی دی، بعضې روایت یو په 29 راغلی دی. لیکن څه زمانه بعد پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام زنانو ته یو خبره کوي، ورته زما زړه دا غواړي زنانو چې تاسو په خپل کور کې لمونځ کوئ، ستاسو په خپل کور کې لمونځ کول دا د مسجد لمانځه سره ډېر افضل دي. بیا سور ته وایي ورته په کور کې بیا دالان دی، غولی دی، د غولي بجای که تاسو لمونځ په برنډه کې کوئ ستاسو لمونځ ډېر ثواب لري. ورته د برنډې بجای که تاسو لمونځ په حجره کې کوئ په حجره کې بیا ډېر ثواب لري. او په حجره کې بیا د حجرې په مابین کې که تاسو د حجرې په یو کونج کې لمونځ کوئ هغه بیا در دې لا ډېر ثواب لري. او فقهاو د دې وجه لیکلی دی چې ولي د صحن بجای په برنډه کې د زنانې لمونځ او د برنډې بجای په حجره کې د زنانې لمونځ او په حجره کې بیا د حجرې بجای د حجرې په یو کونج کې د زنانې لمونځ ولې دومره ډېر ثواب لري؟ ځکه وذالک استر لها، په دې کې د دې ستر دی، په دې کې د دې د حیا حفاظت دی او په دې کې د دې د عزت حفاظت دی. په دې وجه باندې الله تعالی د دې په لمانځه کې دلته ډېر ثواب ورکړی دی. ځکه د زنانو دپاره چې څومره حیاداري ده او په کم شي کې د زنانې حفاظت راځي، نو هغې د زنانې دپاره د ټولو څه خوندوره طریقه وي او د زنانې دپاره د ډېر لوی ثواب طریقه وي. تاسو ګورئ شریعت د زنانې د حفاظت څومره تربیت کوي. زنانه هم په لمانځه باندې مکلف مخلوق دی چې دا به لمونځ کوي، او نارینه هم په لمانځه باندې مکلف مخلوق دی چې دا به لمونځ کوي. لیکن د زنانې او د لمانځه په مابین کې شریعت فرق یې ښه دی، د نارینه او د زنانې. چې د نارینه لمونځ به په کم شکل وي، نارینه چې کله په رکوع باندې درېږي نو په رکوع کې نارینه ته دا حکم دا دی چې دا پونډۍ به سیده کوي، چې څومره سیده کېږي هغومره به دی پر ملا باندې کږېږي او دا پونډۍ به سیده کوي. لیکن زنانې ته په رکوع کې دا حکم دی چې پونډۍ به پوره نه سیده کوي او پونډۍ به لږ کږې نه سي او دا به پر دې پونډۍ باندې راټیټه کېږي. او فقها لیکي ولې وذالک استر لها، ځکه په دې کې د دې د حیا حفاظت دی، دا د دې دپاره پرده ده، دا د دې دپاره ستر دی. نارینه چې کله پر سجده باندې پرېوځي د شریعت حکم او مسله دا ده چې څومره سره پورته کېدی سي، اړخونه به د څنګلو څخه پورته کوي او دا نس به د دې زنګنو څخه پورته کوي چې څومره ځان سره لوړولی سي په سجده کې هغونه به لوړ کېږي. لیکن زنانه چې په سجده کې پرېوځي د هغې دپاره د شریعت حکم دا دی چې دا څومره ټیټه کېدی سي چې دا ځیګر پر لاسو څومره لګوی سي او نس پر دې زنګنو باندې څومره لګوی سي چې دا څومره پیته کېدی سي، دا د دې دپاره د لمانځه ثواب دی. ځکه وذالک استر لها، دا د دې دپاره ستر دی او دا د دې دپاره پرده ده. او نارینه چې کله په ناسته کې کښېني نو پر چپه پښه باندې به کښېني او راسته پښه به جګه دروي. لیکن زنانه چې کله په ناسته کې کښېني د زنانې دپاره فیصله دا ده چې دواړې پښې به ځباسي او دا به مځکې ته ځان رسي او دا به پر مځکه باندې کښېني. وذالک استر لها، ځکه دا په دې کې د دې د حیا حفاظت دی او په دې کې د دې ډېر ستر دی او په دې کې د دې ډېره پرده ده. زه دا درته وایم چې حیا زموږ د ایمان یو شعبه ده او د حیا سره ستر کول او د حیا سره پرده کول او د حیا سره د خپلې زندګۍ عزت او حفاظت د خپلې زندګۍ د عزت حفاظت کول دا ډېر بنیادي عمل دی. زنانې دپاره بهترینه طریقه دا ده چې دا په کور کې لمونځ کوي. لیکن که بالفرض مانځل مسجد ته راسي نو بیا به دا چیرې درېږي، په کوم صف کې به درېږي؟ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي خیر الصفوف الرجال اولها و شرها آخرها. د نارینهو دپاره د صف په درېدو کې بهترین صف دا دی چې نارینه په اول صف کې ودرېږي، او د نارینهو دپاره د ټولو څخه بدترین صف دا دی چې نارینه په آخر صف کې ولاړ. او لیکن
وخیر الصفوف النساء آخرها وشرها اولها. د زنانې د پاره که زنانه په صف کې درېږي د ټولو څه بدترین صف دا دی چې زنانه اول صف ته ځان ورسي، لیکن د زنانې د پاره په ټولو صفو کې بهترین صف او د ډېر ثواب والا صف دا دی چې دا به په آخر کې درېږي، ځکه په اول صف کې د دې د حیا دومره حفاظت نه کېږي لکه په آخر صف کې چې د دې د حیا څومره حفاظت کېږي. ځکه د زنانې د حیا د حفاظت زموږ شریعت ډېر بندوبست کوي. چې کله د نکاح مسله راسي، په نکاح کې ایجاب او قبول کول کېږي، لکه زموږ پښتانه په پښتو کې وایي ما ورکړې و ورکړې مې ده، دا ایجاب او قبول دی. بل وایي زما قبوله و قبوله مې ده. نو یو طرف ته نارینه ده، یو طرف ته زنانه ده. د نارینه د طرفه که چیرې ایجاب و قبول یي، چې نارینه ته څوک دا وایي چې دا زنانه ستا قبوله و قبوله دې ده، نو که چیرې دی خاموشه پاته سي څه نه ووایي، نو در هغه وخته پورې د نارینه نکاح نه صحیح کېږي چې دی په خوله باندې دا ونه وایي چې اوس ما قبوله و قبوله مې ده. لیکن که چیرې یو زنانه ته دا سړی ووایي چې ستا دغه نارینه قبول و قبول دې دی، او زنانه داسې زنانه ده چې تر اوسه پورې ود سوې نه ده، ځکه چې کومه زنانه ود سوې نه وي پر هغې باندې حیا ډېره غالبه وي. که چیرې هغه زنانه په خوله باندې نه و څه نه ووایي، صرف خاموشه پاته سي، هېڅ نه وایي، نه ووایي نه یا ووایي، لا هم شریعت وایي چې بس د دې نکاح صحیح ده. ځکه د زنانې په مزاج کې الله تعالی حیا ډېره ایښې ده، او د حیا په خاطر باندې د دغه لفظ ویل دې ته تکلیف ورکوي، او د ډېر ځله د دې لفظ پر ادا کولو باندې دا قادره نه وي. ځکه شریعت د دې دپاره مصلحت دا ایښی دی که چیرې د دې د قبولیت او د ایجاب او د قبول موقع راسي، او د دې څه غوښتنه د ایجاب او د قبول وسي، او د هغې په مقابل کې صرف دا خاموشه پاته سي، بس د دې نکاح صحیح ده، او دا ایجاب او قبول د خاموشي د دې دا د اقرار پر ځای باندې درېږي. ها که دې په خوله باندې انکار وکړي چې نه زه نه قبلوم، زما نه دی قبول، او نه زه دې د قبولیت رضا ښکاره کوم، او زه نه دا قبولیت قبلوم، که چیرې په خوله باندې انکار وکړي بیا خو د زنانې نکاح نه صحیح کېږي. لیکن که چیرې خاموشه پاته سي بس د زنانې نکاح صحیح ده. نو زه دا درته وایم چې د زنانې زیور او د زنانې دپاره بهترین عمل، د زنانې دپاره بهترین زندگی دا د حیا زندگی ده. او چې په کومه معاشره کې زنانه حیاداره وي، د هغې معاشرې بچي بیا ډېر بهترین بچي په معاشره کې جوړېږي. او که چیرې د زنانې څه حیا د لاسه ووتله، بیا خو په هغه معاشره کې معاشره په مستقبل کې د هغې بچي د هغې معاشرې د بربادۍ لویه ذریعه زنانه جوړېږي. نن چې زموږ او ستاسو پر حالاتو باندې نظر وساتو، الله تعالی دې زموږ او ستاسو پر حالاتو باندې رحم وکړي. ټوله دینداره خلک، لمنځګزاره خلک، او ټوله حاجان خلک، او ځانونه عزتمن انسانان بولي، ځانونه د قوم سپینږیري بولي، او قوم سپینږیري غوځګی د قوم د فیصلو خلاصونکي خلک ځان بولي. لیکن د هغې کم نصیبه چې په کور کې کله واده راسي، د هغې د زوی واده یي، د هغې د لور د ودېدو شکل یي، بیا تاسو د هغې د کور حالت وینئ چې د هغې حیا کم ځای ته ورسېږي. بیا د هغې د کور څه حالت یي، د هغې د کوره څه کوم اوازونه راپورته کېږي، او د هغې د کور د زنانو کم حالت او کم د بې حیایي غږونه یي. بیا په دې کور کې نه نارینه ته دا وسته چې څه ووایي، نه زنانې ته دا وسته چې څه ووایي، نه بوډا او سپین ږیری په دې باندې پوهېږي، نه تور ږیری او کشر په دې باندې پوهېږي، نه بیا چا ته حیا درېږي، او چې حیا نه درېږي هغه سړي ته بیا غیرت هم پر دې خبرو باندې نه درېږي. او د هغې وجه دا یي اوس خو بیا بل مرض هم په ګډ سوی دی، بیا خاص کر د دغه نکاح اوسه چې نکاح په دغه شکل اوس د هغې څه چې کم نسل پیدا کېږي، هغه نسل اوس د ځان دپاره فخر دا بولي چې مسلمان ته تکلیف ورسوي. بس پیغمبر خدا وایي چې ادنا طریقه د ایمان دا ده، و ادناها اماطة الاذى عن الطریق، چې د مسلمان د لارې څه به تکلیف شی لرې کوي. لیکن د دې حاجي صاحب په کور کې چې کله واده دی، بیا چې د ده کشران په دې باندې بوسي،
چې اوس خو ماښام دی او ناوخته دی او د ګرمۍ زمانه ده او مسلمانان نارینه او زنانه ټوله د باندې پراته دي. بیا دی د دې وخت انتظار کوي چې څنګه ژر د مسلمانان په خوب کښېږي. بیا دی په هوا کې ټکان کوي. حالانکه ظالمه په دې کور کې بوډاګان پراته دي، په دې کور کې زنانې پراته دي، په دې کور کې ماشومان پراته دي. بیا ماشومان چغې وایي د بیر سره غورځي. د هغې کور والا و دې ته دا شرایي چې الله تعالی دې دغه خوشحالي په غم در بدله کړه. زه دا وایم چې دا زموږ د معاشرې مشران دي، دا زموږ د معاشرې کشران دي. د هغې ابتدا د کومه ځایه وسوه؟ د هغې ابتدا د دې ځایه وسوه چې د ده د کور واده په ډولو ډماموس. د هغې ابتدا د دې ځایه څه وسوه چې د ده په کور کې د حیا زیور د زنانو څخه ختم سو، او د هغې بې حیا انسانیت څخه چې کوم نسل پیدا سو، د هغې نسل زندګي نن دا ده. زه دې ته حیران سم چې دې کور خو به یو سپین ږیری لري، دې کور خو به یو تور ږیری لري، دې کور کې خو به یو بوډۍ زنانه وي، په دې کور کې خو به یو دینداره انسان وي. هغه ظالم په دې باندې نه پوهېږي چې اوس دا ټول انسانیت په آرام کې دی، او دی د خپلې خوشحالۍ دپاره، دی د دې انسانیت د بې ارامه کولو دپاره، دی د خپل مذاق و مسخرو جوړولو دپاره بیا د شپې ټکان دی، بیا د شپې رڼاوې دي، بیا د شپې دربۍ دی، بیا ټول کلي په ولاړ دی په دې خاطر چې د پلانکي حاجي صاحب په کور کې واده دی. بیا د ټول کلي حاجي صاحب ته دا دعا ده چې الله تعالی دې په غم در بدل کړي. که ملا دی هم به دا دعا ورته کوي، او که امي دی هم به دا دعا ورته کوي، که نارینه دی هم به دا ورته وایي، که زنانه. د هغې نتیجه څه وي؟ د هغې نتیجه دا وي تاسو 5مه ورځ ګورئ چې بیا بوډۍ را روانه وي، په ملا باندې تعویض کوي، زوی ته هم په داسې شکل واده ور وکوي، و زوی راته سور وورس. نو سړی دې بوډۍ ته وایي چې ظالمې تا په دې واده کې د ځانه څه جوړ کړي وو، تا په دې واده کې کم عمل کوی، او تا په دې واده کې د ځانه کومه بې حیا انسانه جوړه کړې وله چې نه د خپله سره څه شرم درته درېدی، نه د خپله کوره څه شرم درته درېدی، نه د دې ټولو محله څه شرم درته درېدی. بیا 5مه ورځ هغه پلار دی، هغه زوی دی چې زوی خپل واده لاس ته ورسوی، بیا د اول مدعي د ټولو څه مخکې خپل پلار دی. بیا دستی د پلار سره جنجال دی، بیا د هغې ورور دستی د خواښ سره جنجال دی، بیا هغه کور کې چې کوم سکون دی، هغې کور کې چې کوم اطمینان دی، هغې ټول په اور او په غم باندې بدل دی. د هغې بنیاد د دې ځایه څه ده چې واده د پیغمبر علیه السلام سنت طریقه ده، او واده د پیغمبر علیه السلام د سنت طریقې یو جز دی، او زموږ د ایمان د حفاظت یو دلیل دی. لیکن باغیږي چې هغه ظالمان قوم، هغه بدبخته بدنصیبه قوم په کم شکل باندې بې احتیاطۍ کوي، د هغې نتیجه هم په سترګو باندې ویني، او بیا پر دې باندې غم ملا وبادۍ کوي چې یاره ګراني سوله، یاره بدامني سوله، یاره زمانه ستړې سوله. د هغې ګیله بیا دی د بله څه کوي، د ګرانۍ ګیله هم بیا دی د بله څه کوي، د بدامنۍ ګیله هم بیا د بله څه کوي، او د نورو تکلیفو د نورو مشقتو ګیله بیا هم دی د بله څه کوي. هغې ګیله بیا د ځانه څه وکړه، ځکه چې قوم بې حیا سو، چې ستا کور بې حیا سو، چې ستا واده و خوشحالي بې حیا سوله، بیا خو پر بې حیا قوم باندې الله تعالی د ګرانۍ افت هم ایږدي، بیا پر بې حیا قوم الله تعالی د بې سکونۍ او د بې اطمینانۍ کیفیت هم ایږدي، او بیا پر بې حیا قوم باندې الله تعالی هغه ښې ورځې نه راولي چې کومې ښې ورځې الله تعالی د امت دپاره ټاکلي او د امت په نصیب کړي. ځکه زموږ په دین کې حیا او د حیا حفاظت دا پیغمبر علیه السلام د ایمان د شعبو څخه بهترینه شعبه ویلې ده چې په کوم قوم کې د حیا حفاظت وي، د هغې قوم د ناموس او د عزت حفاظت وي. هغې قوم کشر مشر د هغې قوم نارینه او زنانه الله تعالی د ګناهونو څخه محفوظه کوي. او که په کوم قوم کې حیا ولاړه، د هغې قوم بیا د ناموس او د عزت حفاظت نشته، بیا به د هغې قوم نارینه او زنانه، د هغې قوم مشر او کشر دا ټوله د ګناه په سیلاب کې لاهو زندګي تېروي، بیا به هغه قوم ته د تباهۍ او بربادۍ بغیر نور څه په لاس نه ورځي. الله تعالی دې څو خبرو باندې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي.